اپلیکیشن دغه به څه کوي دا به کولاو کوي. کله چې تاسو د واتساپ اپلیکیشن کولاو کوي دلته به راشئ او په ښي طرف پاس سر کې لاندې باندې درې کرښې دي په دغې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې درې کرښو به تاسو څه وکړئ په دې به کلیک وکړئ. کله چې مو په دې کلیک وکړو دلته به راشئ اخرنی اپشن ما سره سیټینګ دی په دې به کلیک وکړئ. کله مو چې په سیټینګ کلیک وکړ دلته به راشئ ما سره یو بل اپشن دی چې هغې ته څه وایي چټس باندې به څه وکړئ په دې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په چټ کلیک وکړو دلته به راشئ دلته یو بل کمانډ دی چې هغې ته وایي والپیپر. په والپیپر به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په والپیپر کلیک وکړ دلته ماته وایي چې والپیپر نو ته غواړې چې خپل انځور ولګې نو رابسې او ګیلري باندې به کلیک وکړې. ته چې کله په ګیلري کلیک وکړې تا خپل انځورونو ته بیایي. ته غواړې هر قسم انځور راولې زه غواړم دا انځور راولم دې به کلیک وکړم دا به اوکې کړم او دلته به راشم او ورته وبویم چې دا ماته څه که سیټ که والپیپر سیټ. بیرته به لاړ شم د دې څخه به وځم او را به شم دلته به یو کولاو کړم. تاسو وګورئ زما والپیپر دلته څه شو سیټ شو. زما د انځور په دې واتساپ والپیپر باندې اپلای شو. تاسو وګورئ دغه دی مخکې والپیپر بل رقم و اوس بدل شو خپل انځور مې پرې راوستو. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې په واتساپ والپیپر باندې خپل انځور ولګوئ. د ویډیو کتو څخه مو یوه نړۍ مننه.